عن حذیفة رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے اغا نقل کئی دا نبی علیہ السلام نا چی نبی علیہ السلام فرمائی دی والذی نفسی بیدہ زمار قسم پاغذات باندی چی دا چاپ لاسو قبضہ کی زما سادا لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر خامخابا حکم کوي پنیکو نیکو کارونو خامخابا منع کوي د بدونا نبی قسم کړی والذی نفسی بیدی قسم کول په مهمو کارونو باندې دغه نبی قسم کړی نو دا مهم کار دی ځکه قسم کړی او نفسی بیدی هغه ذات چې دا په لاس کې زما سادا یا کلا نبی اسلام دسی قسم کئی کہ نفس محمد بیدی کہ نفس ساد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پلاس کی دا او پا غیر مهم کارونو کی قسم کول بید دینا چی سوک دینا مطالبو کی نئی پکار کہ تمہرا مهم کار نہ رہے تو بس قسمون تنختے دا خبر نہ دا کہ بغیر مهم کم دنا چا طلب د قسم کو چی تب دروغ وي قسم پوکا نو بیا قسم که چاو کو نو سباق نشته نور په مهمو کارونو کې به د چا د طلب نه چې سانه طلب کړي قسم خلق د تاکید د پارشي کوله چې رښتینی خبري و تاکیدی خبره سره کې یو مهم کار باندې ناغه پاغي باندې قسم خوري چې دماغ قسم